الحمد لمن له البقاء والقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معزز قدرمند و محترم ورونو، دا چې د سفر میاشت آغاز کړی دی او د سفر مبارکه میاشت را نوې سوه، نو د دغې میاشتې په راتګ سره د ډیرو خلکو یا د ډیرو زنانو دا عقیده وي چې دا میاشت د بدپالۍ او دا میاشت د بدمرغۍ میاشت بولي، او دوی وایي چې دا میاشت د بلاګانو د غم میاشت ده، او په دې میاشت د سفر کې دوی واده نه کوي، سفر نه کوي. او بله خبره ده چې کله دا میاشت وځي دوی خپلې خوشحالۍ څرګندوي، نو د میاشتې په وتلو سره د خوشحالۍ مراسم هغه نیسي. نو دا ټول هغه شیان دي چې د جاهلیت په زمانه کې دا وه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام او د اسلام تر رڼا چې مخکې کمې تیارې وې د جاهلیت زمانه وه، په هغې کې دا عقیده ساتل کېده چې د سفر میاشت دا د بدپالۍ او د بدمرغۍ میاشت ده. خو لیکن چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و دنیا ته رالی او د اسلام رڼا راله، نو هغه د جاهلیت چې کوم عقاید وه هغه یې ټول رد کړل چې هغه د ځانه جوړ شوي رواجونه او دروغ دي. حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل لا عدوى ولا غول ولا صفره، چې د دې خلاصه دا راوځي چې د ناروغۍ سرایت نشته، د انسان څخه لار ورکوونکی شیطان یا پیری نشته، او ولا سفره او د سفر په میاشتې باندې بدپالي نیول دا نسته. په صحیح مسلم شریف کې دا حدیث راځي. نو دا هغه درې شیان په حدیث کې ذکر شوه چې دا هم د جاهلیت په زمانه کې وه. پر دې باندې جاهلو خلکو عقیده درلودل، نو د اسلام په راتګ سره پر هغو باندې عقیده درلودل هغه رد سوه چې عقیده ورباندې ساتل نه دي پکار. اوس دغه چې نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې لا عدوه ولا غوله ولا صفره، د دې تورو تفسیرونه یا تشریح چې کومې محدثونو کړي دي د هغې لپاره ډېر تفاسیر یا ډېر تشریحات راغلي دي. عدوه هغه دې ته وایي چې بعضې کسان دا عقیده لري چې کله یو شخص ناجوړی وي او د هغه ناجوړي و بل چاته هم سرایت کوي و بل چاته هم ورځي، نو په دغه روایت کې دا خبره صریح رد سوه چې د یوه سړي ناروغي و بل چاته سرایت نه کوي تر څو چې د الله رب العزت قضا او فیصله پر هغې باندې نه ایسوي. او معتبره قول چې فقهاو او محدثینو لیکلی دی هغه هم دا دی چې د یوه شخص څخه و بل ته ناروغي ورتلل دا د الله رب العزت تر قضا او فیصلې پورې اړه لري. که چېرته د الله رب العزت قضا او فیصله پر دې باندې وه نو دا بل شخص ته هم دا مریضي ورځي. که د الله رب العزت فیصله او قضا پر هغې باندې نه وي، هېڅکله د یوه ناروغ دغه مریضي و بل شخص ته سرایت او تګ نه کوي. دا په دې کې راجح قول دی. دغه د جاهلیت په زمانې کې د خلکو عقیده وه، او اوس کې هم دا د چا ما عقیده ده، نو دا عقیده په شریعت کې رد سوه. دویم غول. دا غول د دې هم ډېر تفاسیر راغلي. داسې یو تخیلي شیطان یا پیري ته ویل کېږي چې انسان ته فکرونه او سوچونه ورچوي. د جاهلیت په زمانه کې د خلکو دا عقیده وه چې که څوک په یو دښته کې په صحرا کې وي
نو هلته یو شیطان دی یا یو پیری دی چې د انسانانو څخه لاره ورکوي او غلطه لار ورشوي یا یې بیروي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ولا غوله، هغه غول شیطان یا پیری هغه نشته، هغه عقیده یې رد کړله. او دا شان چې ولا سوفره، د دې په تفسیر کې هم مختلف اقوال راغلي دي. د دې څخه معتبر قول دا دی چې دغه د سفر څخه د سفر المظفر دا میاشت مراد ده. نو د جاهلیت د زمانې د خلکو داسې یو عقیده وه چې د سفر میاشت به یې په بدپالۍ باندې نیوله یا به ویل دا د بدمرغۍ میاشت ده او په دې میاشت کې به یې کوزده او واده دا هیڅ خوشحالي نه جوړوله او دا میاشت د آفتونو بلاګانو میاشت بلل. دا شان نورې فاسدې عقیدې ورباندې درلودلې چې کله نبي علیه الصلاة وسلام رالی هغه دغه ټولې عقیدې رد کړلې. نو معززو خلاصه ده چې کم فاسد خیالات دغه جاهلیت په دور کې وه، نن سبا مسلمان باید هغه فاسد خیالات د دغې میاشتې متعلق ونه لري. دغه میاشت هم داسې یوه میاشت ده لکه دا نورې میاشتې، نو دغه کال ورباندې پوره کېږي، په دې کې هېڅ بدپالي یا بدمرغي یا غم یا افت یا بلا نشته. نو معززو دې څخه ځان ساتل پکار دی. په دې میاشت کې هم داسې عبادات کول لکه په نورو میاشتو کې. دې میاشت کې هم هغه مراسم لمانځل چې کوم په نورو میاشتو کې لمانځي، هغه که سفر کول وي، که کوزده کول وي، که واده کول وي، نو دا ټول چې کوم په نورو میاشتو کې کېږي باید په دې میاشت کې هم وسي. بدپالي نیول نه دي پک. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.